بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرتمندو دا نننه وظیفه د سورة النصر وظیفه ده. دا داسې بهترین سورت مبارکه ده چې د دې په ویلو سره الله جل شانه د خیر فیصلې را نازلوي. دا رنګ چې څوک هم د دې ورد کوي وظیفه کوي د الله جل شانه مدد او نصرت هغه طرف ته متوجه کیږي. او چې څوک د دې دا وظیفه کوي نو د الله جل شانه غیبی مدد فوراً د انسان طرف ته متوجه کیږي. زما عزتمندو دا ډیره مختصره وظیفه ده مګر ډیره تیزترین او سرکونکې وظیفه ده. د الله جل شانه مدد او نصرت فوراً بنده طرف ته متوجه کیږي. زما عزتمندو سورة النصر د قرآن پاک په آخري سورتونو کې یو سورت مبارکه ده. په دې سورت مبارکه کې د اسلام د غلبې او د فتح بشارت ده. زما عزتمندو د چا څه حاجت وي او دغه حاجت د لوی نه لوی ولې نه وي. داسې حاجت وي چې ناممکنه حاجت وي. د ناممکنه مطلب دا چې د ستا په وهم او ګمان کې هم نه راځي چې دا حاجت به مې پوره شي. یا د ستاسو څه پریشاني وي نو د دې حاجتونو پریشانو د ختمولو دپاره دا ختم انتهایی مفید دی. زما عزتمندو دا نن چې کومه وظیفه ده نو دا د الله جل شانه د مدد وظیفه ده چې په کوم یو کار کې هم مدد غواړئ نو الله جل شانه به ضرور د ستاسو مدد کوي. زما عزتمندو د دې وظیفې ویلو نه مخکې یو څو خبرې زه تاسو ته عرض کول غواړم. هغه دا دي چې یو کس دی هغه دا وایي چې زما کور نه خرڅېږي او زه خپل کور خرڅول غواړم. که خرڅېږي ما نو کمه بیه باندې خرڅېږي نو زما عزتمندو دا ختم دا وظیفه ورته تاسو کوي. انشاءالله تعالی د ستاسو کور به الله جل شانه په ښه بیه باندې او په ښه نرخ باندې خرڅ کړي. دارنګې زما عزتمندو د ستاسو د کاروبار او د روزګار مسله وي. انشاءالله تعالی دغه کاروبار روزګار به الله جل شانه مخ په ترقۍ باندې روان کړي. د ستاسو په کاروبار روزګار کې به الله جل شانه خیر او برکت واچي. یا زما عزتمندو د ستاسو کاروبار روزګار نشته الله جل شانه به تاسو ته بهترین د نفع والا کاروبار ته نصیب کړي. یا زما عزتمندو داسې وروڼه او خویندې چې هغوی باندې قرض ډېر زیات وي. دا قرض که لږ وي او که ډېر وي خو چې تاسو دا ختم وکئ انشاءالله تعالی د غرونو عمره قرض ولې نه وي الله جل شانه به تاسو ته د هغې د پوره کولو بندوبست وکړي. دغه رنګې هغه وروڼه او خویندې چې د هغوی په رشتو کې بندش وي او رکاوټ وي نو دوی دپاره دا ختم انتهایی مفید دی. یا داسې رشته چې د کور خلک ټول په هغې باندې رضا دي لیکن یو طرف ته یعنی لږ طرف ته یا جنۍ طرف ته داسې یو کس دی یا دوه کس دي چې هغوی په دې رشته باندې ناراضه دي نو پکار دی چې دا وظیفه دې وکړي. الله جل شانه به د هغوی زړونه هم دې طرف ته مایله کی او رشتہ به قبول کی. بهر حال زما عزتمندو چې د څه دپاره تاسو کول غواړئ د کوم مقصد دپاره تاسو کول غواړئ نو بېحده مفید ده. د الله جل شانه مدد به ضرور تاسو طرف ته متوجه کیږي. زما عزتمندو پوره توجه سره او دیان سره تاسو دا وظیفه وکئ د الله جل شانه به مدد ضرور تاسو سره شامل حال وي. زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار ډېر زیات آسان دی. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والے نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. اوس زما عزتمندو راځمه وظیفې طرف ته عمل طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده چې د ټولو نه پهله اول به تاسو صحیح طریقې سره اودس چردام وکئ.
بیا به تاسو قرآن شریف را واخلی د ټول نه پهله اول به تاسو 11 مرتبه 11 پیری درود شریف ولولئ خدا د چې درود ابراهیمی وي یعنی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد تر اخره پورې. د دې نه پس په بیا زما عزتمند سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر الله والفتح دا سورۃ مبارکه به 314 پیری 313 مرتبه 314 ځله به تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم سره یوځای یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نو په دویم ځل باندې بیا شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح دې طریقې سره به 314 پیری تاسو بسم الله سره دا وظیفه او دا عمل کوي. د دې نه پس بیا تاسو 11 مرتبه 11 پیری درود شریف ولولئ او د دې نه پس بیا دعا د پر الله سپورته کوي. الله جل شانه به دستاسو لاسونه خالی نه واپس کوي. دا رنګ زما عزتمند دویمه وظیفه د سورۃ النصر هغه ورونو خويندو د پاره ده چې باغی باندې قرضونه ډیر زیات په قرضونو کې راګیر وي پریشان وي زندگی لنډ او تنگ وي او غي ډیر زیات خفوي. نو زما عزتمند د دې لپاره ز تاسو ته عظیم شان وظیفه بیانوم. وظیفه دا چې د هر سحر مز نه پس روزانه تر 40 ورځې پورې په مخه باندې دا سورۃ مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح دا 2 پیری لولئ 40 ورځې پورې تاسو دا عمل جاری وساتئ یعنی هر سحر مز نه پس تر 40 ورځې پورې او مز نه پس صرف 2 پیری تاسو د دې وظیفه دا عمل وکئ. الله جل شانه به د غیب نه دستاسو د قرض ادا کولو د پر تنظیم وکي. الله جل شانه به دستاسو د پر غیبی اسباب مهیا کی دا سه چې تاسو ورته حیران پاتې شئ. زما عزتمند ډیره مجرب وظیفه دا ډیره بهترین وظیفه ده. پخپل هم وکي خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقې جاری په نیت سره شیر کړئ. ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه را کوي د لوی الله په امان.